الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. دا خبر بیان دلا چې غلطین پیژندل لازمي دي، ځکه چې کلام الله کې څه قسم تعب پیدا نشي او صفا او صحیح ورسول شي. نو تقسیم کو د لحن په دوه قسمه دی، یو ته لحن جلی وی او بل ته لحن خفی وی. لحن جلی غټي ښکارا واضح او فحش غلطی ته وی چې باغ باندې هر لستون کې د قرآن فوهیږي چې دا قسم ته غلطي واقع شو. هغه سره به دې باندې فوهي چې هغه خپل قرآن باندې فوهي د حروف تمیز کولای شي. اوس مثلا یو سره هغه د حد خپل فرق نشي کولای، قرآن وای نه خو نه فوهيږي، خو به هم دا ښکارا غلطي واضحه ډېر کارته به دې باندې خلک فوهیدل شي. دا لحن جلی اجمالا فڅلور او تفصیلا پناه قسمه ده. اول قسم ده تبدیل الحرف بالحرف، دا یو حرف زمانی بل حرف ویل، لکه د الحمد فزای الحمد ویل یا الحمد ویل چې دې سره فساد په معنی کې راځي. الحمد معنا دا کما صفات الله وردی او حمد د ور حرارت ختمه دولته وي غیرو ته وي چې ور ختم شي. نو ته ګوره چې نن سبا خلک په الحمد او الحمد کې څومره غلطي نه کوي او څومره خلک په دې کې واقع دي، امامان په دې کې واقع دي. یا د قاف په ځای باندې کاف ویل، لکه ذلک لمن کان له قلب، قلب په ځای باندې قلب ویل، قلب زړه ته وي او قلب سپي ته وي. یا بل مثال والا د قل هو الله احد په ځای باندې کل معنا څه اخرى او قل وایا. نو دا داسې غلطۍ نه دي چې په داسې غلطیانو سره مونځ هم فاسد وي، او داسې سړی چې مونځ کوي دا قسم د غلطۍ نه کوي، نو د دې نه ځان ساتئ، مونځ پسې نه کوئ. چې سړی تمیز د حروف نه شي کولی، په دې پسې مونځ نه دی پکار، د دې نه ځان له پکار دی. یا د فتار الضا په ځای باندې فتار دا وي. فتار دا دا معنی چې رب الله پیغمبر ته وایي زه ته به راضي کړی شي، او دا وایي فتر ده ته به هلاک کړی شي. دا یو قسم له تبدیل الحرف بالحرف. دویم نقصان الحرف، حرف کمول، لکه لا يعلمون په ځای باندې لا يعلمون چې دې کې معنی کې تغییر راځي. یا داسې ویل په حالت د وقف کې حرف کټ کول، الحمد لله رب العالمین، مين يتوي من الرحمن الرحيم يرتوي نقصان الحرف. بل زيادة الحرف، زيادة الحرف دیتا وی چې یو حرف زیاد کړی شي په یو جمله کې، لکه الحمد لله، الحمد چې دال زمرا کاږي و پیدا شي، ها کسرا کاږي یا پیدا شي، نو دیتا وی زیادة الحرف. بل تبدیل الحرکت بالحرکت، د یو حرکت په ځای باندې بل ویل، لکه د ایاک په ځای ایاکی ویل، قال په ځای قالو ویل. داسې نور مثالونه واخله. بل تبدیل السکون بالحرکت، ساکن له هغه متحرک ویل، لکه یفعلو د یفعلو ته یفعلو، او دارنګي خلقکم دې ته خلقکم، نو دا سکون به چا سره بدل کا؟ په حرکت سره بدل کا. یا تبدیل الحرکت بالسکون،
چې یو حرف دی هغه متحرک دی او هغه ته څه کې ساکن کې لکه وان الدار الاخره لهي الحيوان ته حیوان صحیح ده نو داسې قسم ته غلطۍ نه کول دا پیدا کیږي د دې ځان ساتل لازم دي دارنګ تبديل المشدد بالمخفف یو مشدد حرف دی هغه مخفف لستل او دا ځکه قسم د لحن جلی کې دی شي چې په دې مخفف مشدد کې زیادت د حرف او نقصان د حرف واقع کیږي لکه مثال وتب په ځای وتب ویل فعل فعال لما يريد څنګه ته فعال لما يريد دارنګ تبديل المخفف بالمشدد یو حرف دی چې مخفف لستل کیږي شد پکې نشتا تا مشدد لکه لم يلد فزه لم يلد ولم يولد دا ما ډیر زینو کې خلکو پس ودرېدل په مانځ کې ته ورېدي چې سورته اخلاص ولنور دي لم يلد ولم يولد وای چې اسلامي حکومت دی کنه پکار چې څنګه او جنرال دا مقرره او پاکه کمال صفات ګوري دا سره دا کار کول شي هغه مقرر کی نو دا غوښنه ورلا پکار چې کوم سره صحیح امامت کول شي صحیح قران ویل شي صحیح قاری د مونږ لپاره ګوري چې خلکو مزونه برباد نکړي خو اسلامي حکومتونه شته نه 400 مخکې شو او چې ارڅ ویله خلک بس هغه څه ودرېږي خلکو کې دا غم نه چې زه په څه څه ولاړم چې دا سر قرآن لکنه سه ګټر غړی نو لم یلد ولم یولد سورۃ اخلاص باندې ځنه خلک نه پوهیږي او دا څه چې لم یلد ولم یولد دارنګي نه هم چې نو مجهول تلفظ کول چې دا د اوریدل سره تعلق ساتي وما كنت لديهم إليهم الحمد لله رب العالمين من ويقنا الرحمن الرحيم دا مجهول لي رحيم ويل پکار دي اته رحيم دغه مجهول تلفظ کول حکم د لحن جلی چې لحن جلی کول اوریدل دعا حرام دي ولی حرام دي ځکه په کلام الله کې تحریف راځي کو معنن تحریف را نشي نو لفظا خو خامخا راځي په بعض اوقاتو کې معنن راځي په بعض اوقاتو کې معنی نه خرابيږي خو لفظ کې تغییر راځي نو کلام الله د تحریف لفظي او د تحریف معنوي دواړه نه پاک ساتل لازم دي ځکه چې کلام الله کې عیب پیدا نشي او یاد ساته چې هر لحن جلی مفسد د صلات نه وي وځسري لحن جلی وکړه نو وګوره کوم معنا وسره بدل شو یو فاسد معنی وکړه نو بیا پکار سره خپل منځ وکړي ځکه مونږ نه کې فساد په معنا کې پیدا شو او کو چرته داسې غلطي چې فساد په معنا کې نه راغله نو بیا خیر دی نو حکم د الله جل شو حرام ځکه چې کلام الله کې تغییر راځي کو معنا نه شي لفظ خو خامخا راځي نو ځان ساتل لحن جلینا فرض دي او دویم قسم د لحن خفي د لحن خفي تعریف دا چې لحن خفي سپکی وړوکی باریکی غلطی ته وایي چار څوک په هغه باندې نه پوهیږي د دې لپاره حالات مختلف راځي لکه کله پرا کې تفخیمی ترقیق شي تعریف داسې یاد کا چې لحن خفي د هغه صفات په پرې خودلو پیدا کیږي چې د کوم صفات په وجه باندې په حروف کې حسن او جمال پیدا کیږي چې هغه صفات عارضه دي چې حرف پوری باریک ولستل شي یا په پوره حرکت باندې وقف کول نهایت القول مفید علامه مکیر دی
یو دو اقسام بیانوي اعلم ان اللحن الخفي ينقسم الى قسمين فویا شوی چې لحن خفي په دوه قسمه دي ويو هغه لا يعرف الا علماء القراءه نه پیژني دی لره مگر قراء دا نقرت قارئ عام قارئ نه پیژني مثلا لکه اخفاء پر خودل یا د اظهار په ځای باندې اخفاء کول اخفاء په ځای باندې اظهار کول اخلاء پر خودل وای دا د څه غلطي چې عام قارئ به دی پوي او الثاني لا يعرف الا مهرة القراء دیمه قسم ته غلطي ده چې نه پوي په هغه باندې مگر ماهر قراء که تقریر الراءات لکه فراغانو کې تقریر کول چې تقریر کې مبالغه وشي یا عدم تقریر وشي یا نونونه زیات راکړی شي د خپل مقدار نه په غونه کې یا چې لام کې زیادت وشي په حالت د تفخیم کې یا په لام کې تفخیم ونشي دا څه دغه بیان کړي مثالونه نو لحن خفي حکم چې دا هم مکروه دی ځان ساتل د دینم پکار دی ځکه چې په کلام الله کې هیڅ قسم د عیب پیدا نشي او خوبصورت او اعلی طریقې سره کما حقه قرآن کریم مرسل شي وبالله توفیق